السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو ډیر ضروري سټینګ در وښیم. که چیرې ستاسو کشران په موبایل کې انټرنیټ استعمالوي نو دغه سټینګ باید تاسو خامخا د خپلو کشرانو په موبایل کې وکړئ. کله ستاسو دغه سټینګ د دې په موبایل کې وکړئ نو بیا به د دې په موبایل کې غلط ویب سایټونه بند سي، پیش ویب سایټونه به بند سي، بیا به دوی نسي کولی سي په خپل موبایل کې غلط شیان وګوري. نو ګوره دوستانو، غلط شیان کتل ډیره غټه ګناه لري. نو دغه سټینګ تاسو خامخا په خپل موبایل کې هم وکړئ او د خپل کشرانو په موبایل کې هم وکړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د دغه سټینګ کول لپاره به تاسو سمپل موبایل در واخلئ او په موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ. نو تاسو به کروم براوزر خلاص کړئ، ځکه کروم براوزر چې دا په هر موبایل کې له ځانه وي. نو سمپل به تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو کروم براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ www.google.com. کله چې تاسو www.google.com ولیکئ او سرچ کړئ نو تاسو ته به د ګوګل اپیشل پیج خلاص شي. نو به تاسو لاندې راسئ او دلته بیا لاندې لمر سره اپشن د سیټینګز، په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ کلیک وکړئ بیا لمر سره اول اپشن راځي سرچ سیټینګز، په دغه سرچ سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو بیا لمر سره دا رقم شکل راځي. نو دلته زه اوس تاسو ته دوه سیټینګ درښیم چې دغه دوه سیټینګ به اوس تاسو دلته وکړئ. نو ګوره په دې کې دلته لمر سره اپشن د سیف سرچ فلټرز، دلته په دا شو ماس ریلیونټ ریزلټس باندې صحیح نشان لګېدلی ده. تاسو په دغه فلټر ایکسپلیکټ ریزلټس په دغه باندې صحیح نشان ولګوئ. او دویم ګوره لاندې به راسئ په ویډیو کې په دغه اول اپشن ډو ناټ اټو پلی باندې به صحیح نشان ولګوئ. په دغه دوو باندې به تاسو صحیح نشانونه ولګوئ. لاندې به راسئ او په سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو بیا چې کله هم دی دا براوزر خلاص کړئ او دلته سرچ ته راسئ، هر شی چې دی کې سرچ کړئ هغه به دته نه راړئ، یو شی به هم دته نه راړئ. غلط شیان به یعنې دلته په دې براوزر کې بند سي. دغه رقم یوه بله خبره، که چیرې دی یو بل براوزر هم انسټال کړی و، مثال که چیرې دی یوسی براوزر انسټال کړی و نو بیا په یوسی براوزر کې هم google.com ته لاړ سئ او دغه سټینګ وکړئ نو بیا په دې براوزر کې هم غلط شیان بند سي. نو دا ډېر ضروري سټینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.